له افغانستان سره پر پوله تاجکستاني سرتیري په وسلو او تجهیزاتو سمبالیږي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ډلهییز امنیت تړون ډلې په روان 2015 زیږدیز کال کې د افغان تاجک پولې د امنیتي پیاوړتیا په موخه تاجکستاني پوځیان پر نوو وسلو او تجهیزاتو سمبالوي. د ډلهییز امنیت تړون ډلې له افغانستان سره د پولو د ټینګښت لپاره 15 کلن پلان پیلوي چې د پولې تنظیم، پولې ته د وسلو او تجهیزاتو رسول، د پولې په اوږدو کې د تخنیکی تجهیزاتو ځای پر ځای کول پکې ګډ دي. یورو آسیا ورځپاڼه د ډلهییز امنیت ډلې د مشر ایمانګیلی تاسماګام بیټوف له خولې وایي چې په دغه پروګرام کې داسې ځانګړي اقدامات ګډ دي چې د ډلهییز امنیت تړون ډلې او د جنوبي سیمې امنیت ډاډمن کړي. د یادې ډلې مشر په وروستیو کې ویلي چې له افغانستان نه د متوجه ګواښونو د شنډولو په موخه د افغانستان او تاجکستان د پولې ټینګښت د دوی د کاري لومړیتوبونو په سر کې دی. تاسماګام بیټوف 13 میاشت په مسکو کې یوې ناستې ته ویلي و چې د یادې ډلې لپاره 2024 زیږدیز کال سره له دې چې له ستونزو ډک و، خو پلانونه یې په بریالیتوب پلي شوي دي. نوموړی وایي دوی له ملګرو ملتونو، همګټو هیوادونو او شانګهای همکارۍ ټولنې سره فعال همکاري کړې او په روسیه، قزاقستان، کرغیزستان او تاجکستان کې یې د ګډو اپریشنونو او پوځي روزنې پروګرامونه ترسره کړي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.